الله الرحمن الرحيم. والنسبة إنما تدخل متوجه شيخه نن سبق لك سخت ده جنجالي ده. والنسبة إنما تدخل في متعلق الحكم بالتبعية. استاسو دې غاړې بندي کې به پوه شوي نه یو خوشې بیا سرونه خوځوي. نن سبق سخت دی ښه خوشې به بیا سر نه خوځوي چې پې پوه شوي نه یې. خبره داسې ده چې غرض د ماتن هغه رد دی په جمهورو باندې په متعلق د تصدیق کې. یعنی جمهور چې کوم شی متعلق د تصدیق ګڼي ماتن په هغې باندې چې کوي رد کوي رد. نو متعلق د تصدیق مشهور مذاهب هغه ودي خو موږ او تاسو به څلور بیان کو ښه څو به بیان کو څلور به بیان کو انشاءالله. یو مذهب دا ده اول خو دې خبر باندې ځان پوهی که چې متعلق د تصدیق معلوم د تصدیق ښه متعلق د تصدیق څه شی معلوم د تصدیق یعنی د تصدیق چې کوم شي سره تعلق راځي. نو چې تصدیق علم دی نو چې د علم کوم شي سره تعلق راشي خو هغه معلومي که نه هغې ته څه وایي. یو مذهب چې دا د قطب الدین رازی د عبارت نه فهمیږي هغه دا ده چې متعلق د تصدیق مفهوم تفصیلی د قضیه دی. مفهوم تفصیلی د قضیه موضوع محمول نسبت ٹھیک ده ٹھیک ده انشاءالله دا د قطب الدین رازی د عبارت نه فهمیږي. دویم مذهب د سید زاهد دی. سید زاهد وایي چې متعلق د تصدیق حقیقت د قضیه دی. متعلق د تصدیق څه شی دی حقیقت د قضیه دی. اوس راشه د مفهوم د قضیه او د حقیقت د قضیه کې فرق دا ده چې مفهوم د قضیه عبارت دی مفهوم تفصیلی د قضیه عبارت دی د موضوع محمول او د نسبت نه. نو دا نسبت په د مفهوم تفصیلی کې داخل دی جز ده ټیک دی که نه. او حقیقت د قضیه عبارت دی فقط د موضوع او د محمول نه خو په دې حال کې چې دغه نسبت به د دې موضوع د محمول ترمن رابطي یعنی د حقیقت د قضیه نه نسبت خارج دی خو پکې معتبر ده خارج دی ورلره شرط ده او مفهوم تفصیلی کې جز ده. اوس پې پوه شو ورباندې په بله څه پوهېږي. مفهوم تفصیلی د قضیې عبارت دی د مجموعې د امور ثلاثو نه موضوع محمول او نسبت ته. نو دا نسبت جز دی داخل دی پکې. او حقیقت د قضیې عبارت دی د موضوع د محمول نه فقط خو نسبت ورلره شرط دی د خارج نه چې هغه به رابط په مابین د موضوع د چا کې په ایمان فرق باندې پوه شوئ. دا حقیقت د قضیې دی. او دریم مسلک د جمهور مناطقو ده چې متعلق د تصدیق نسبت تام خبری ده. څو شو درې. څلورم مذهب د میر باقر داماد ده چې حقیقت هغه متعلق د تصدیق مفهوم اجمالی د قضیه ده. څه شی ده مفهوم اجمالی د قضیه ماته وګورئ دا چې د ماتن کومه رایه ده هغې کې بیا وروستو د خپله خبره کوي خو ظاهر دا دی چې د ماتن هم همدغه رایه ده چې مفهوم اجمالی د قضیې دا متعلق د چا ده د تصدیق دی. په دې باندې ورسېدي څو مذهب او شابه سي. اوس راشئ مفهوم اجمالی د قضیې او د حقیقت د قضیې ترمن لږ فرق کول پکار دي. ګوره په حقیقت د قضیه کې اجمال دی. ګوره په حقیقت د قضیه کې چې دی اجمال ځکه دی ځکه نسبت پکې جز نه دی معتبر کنه نسبت داخل نه دی په حقیقت د چا کې د قضیه کې. او مفهوم اجمالی کې اجمال سته. فرق دومره دی چې د حقیقت د قضیې انحلال امرینو ته کیږي تقسیم چا ته کیږي چې هغه موضوع چې دی محمول له. او د مفهوم اجمالی د قضیې انحلال امور ثلاثو ته کیږي چې هغه موضوع محمول او نسبت دی. دا فرق دی. پوه شو ورباندې پوه شوئ. زید قائمون د دې مفهوم تفصیلی خو پیژنې چې زید بیل معتبر شي قائم بیل معتبر شي او نسبت بینهما بیل معتبر شي. او زید قائمون کې حقیقت د دې قضیې هغه زید او قائم دی. چی دی زید او قائم دی خو په دې حال کې چې نسبت به د خارج نه پکې معتبري جز نه دی جز به نه وي. په ایمان وي چې پوهېږي مقصد باندې. او مفهوم اجمالی د قضیې مفهوم اجمالی د قضیې دغه زید قائمه ده خو چې انحلال تقسیم کې درې امور ته کېږي زید قائم او نسبت بینهما. په ایمان پوهېږي. مفهوم تفصیلی زید بیل ملحوظ قائم بیل ملحوظ نسبت بینهما بیل ملحوظ. حقیقت د قضیې زید او قائم ملحوظ نسبت پکې د خارج نه شرط. مفهوم اجمالی د قضیه زید قائمه ملحوظ
دا سينه چې زید بیل او قائم بیل زید قائمه په ایمان پويږي شرح صدرم په وشو مفهومي تفصيلي څه معنی شابه سي لګ خبري وکي مفهومي تفصيلي زید بیل ملحوظ قائم بیل ملحوظ نسبت بیل ملحوظ حقیقت د قضیه زید او قائم زید او قائم مفهوم اجمالی زید قائمه زید قائمه په ایمان په پوښوي اوس پوښور باندې شرح صدر وشو دا څلور مذهب شو مشهور مذهب په متعلق د چا کې تصدیقي مقصد باندې پوښوي حقیقت د قضیه مفهوم د قضیه مفهوم اجمالی د قضیه په مقصد پوښوي ها و دي کې د جمهور مسلک څه شی له چې متعلق د تصدیق نسبت تام خبري دی کنه ماتن د جمهور په مسلک باندې رد کړي ماتن د جمهور په مسلک باندې رد کړي خدای رد د مخ کې واسطه پیجندل پکار دي ځکه د واسطي بیان راځي ښه خدا نه خسته که تاسو کتاب کتلې د واسطي بحث راځي کنه د دې نمخ کې په واسطه باندې ځان پوي کې تفصیلا ښه واسطه چې راکنه دا ذریعي او وسیله او سبب ته وي وسیله څه ته وي واسطه څه ته وي شابسي ذریعه سبب او وسیله ٹھیک ده دا واسطه به خالی نه وي دا به یا وسیله او ذریعه لپاره د وجود ذهني د شي وي یعنی د دغه واسطي په وسیله او په ذریعه سره به په یو شی باندې ستا علم راځي وجود ذهني د چا نه عبارت ده د وجود علمي نه کنه مخکې ما درته ویل دي نو واسطه کچیرته ذریعه او وسیله د وجود ذهني د شي وي نو دی واسطه ته په باب د تصوراتو کې معرف وي او په باب د تصدیقاتو کې حجت او دلیل وي حیوان ناطقه دا واسطه او وسیله ده لپاره د وجود ذهني د انسان ولی په واسطه د حیوان ناطق سره علم راځي په چا باندې په انسان باندې په ایمان وي دغه شانه لئن العالم متغير وكل متغير حادث دا دلیل او حجت دی کنه نه په واسطه د دلیل سره علم راغی په دې خبره باندې چې ان العالم حادث ویګل خیره او دا واسطه کچیرته ذریعه او لپاره د ثبوت د یو شی و بل شی ته په نفس الامر کې سمې ویلې کدا واسطه چیرته ذریعه وسیله و لپاره د ثبوت د یو شی و بل شی ته پچا کې په نفس الامر کې دي تواسطه نفس الامر هم وي واسطه فی نفس الامر هم ورته وي واسطه نفس الامر هم ورته وي واسطه فی نفس الامر هم ورته وي ویګ ان شاء الله اول خو د نفس الامر باندې ځان پوي کی څنګه کې اوس یو غم خو نه دی کنه الکه دا شی موجود دی فی نفس الامر کې څه مطلب دی د امر نه مراد هم دا شی ده د امر نه مراد څه شی ده الکه دا شی موجود دی په نفس الامر کې څه مطلب دا شی موجود دی په نفس شي کې دا شی موجود دی په چا کې په نفس شي کې دې څه مطلب دی چې وجود د دې شی په اعتبار د معتبر سره نه ده کما ته فرض کو که فرض نو کو دا شی موجود ده ته موجود فی نفس الامر ته په دې حال کې ناس کزه د فرض کم چې ته دلته یې کزه د فرض کم چې ته دلته نه خو ته موجود فی نفس الامر یې په ایمان پوهیږي سر باندې اخلاص شنو موجود فی نفس الامر پوهیږي ان شاء الله ها اوس راشه یو خارج دی یو ذهن دی کنه ضرب دوه قسمه دی یو خارج دی بل چی نه ذهن دی راشه د نفس الامر د خارج او د ذهن ترمنځ نسبت وکوا د خارج او د نفس الامر ترمنځ نسبت د عموم خصوص مطلق دی نسبت د چا دی هر موجود فی الخارج موجود فی نفس الامر ده دا موجود فی الخارج 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 ده دا موجود فی نفس الامر هم دي کما ته فرض کو که فرض نو کو دا موجود دي په ایمان وي خو هر موجود فی نفس الامر دا بیا موجود فی الخارج نه ده لکه تا تصور وکړه د دې قضیه چې الزوج چې الاربعه زوج څلور چيري جفتی نو دا موجود فی نفس الامر ده ولی کما ته فرض کو که فرض نه کو څلور چيري جفت دي خو موجود فی الخارج ده نه کړه دا موجود فی ذهن ده نو د نفس الامر او د خارج ترمن کم نسبت ده شابسي او د موجود فی نفس الامر د موجود فی ذهن ترمن بیا کم نسبت د عموم خصوص من وجه او د کوم دوه شیانو ترمن چې نسبت د عموم خصوص من وجه وي هغه څو مادي غواړي شابسي درې مادي غواړي کنه ها نو راشي تا تصور کړه د دې قضیه چې الاربعه زوج نو دا موجود فی ذهن شو کنه شه موجود فی نفس الامر هم ده
دا ماده اجتماعي ده. موجودات خارجیه دا موجود فی نفس الامر دی خو موجود فی ذهن نه دی، دا یوه ماده افتراقی. او تصور د قضایای کاذبه و دی وکړه چې الخمس زوج، پنځه چی دي جفت دي، دا موجود فی ذهن شه خو موجود فی نفس الامر نه دی. ولې نفس الامر کې پنځه جفت دي، په ایمان پې پوه شوئ، زده به شي انشاءالله. اوس راشه نو دا واسطه که وسیله وي لپاره د ثبوت د یو شي او بل شي ته په نفس الامر کې دي ته واسطه نفس الامریه وایي. او دا بیا په خپل کور کې دوه قسمه ده، یو واسطه فی الثبوت بله واسطه فی العروض. یو واسطه فی الثبوت بله واسطه فی العروض. واسطه فی العروض دی ته وایي چې معروض د حکم هغه ذل واسطه وي، واسطه نه وي. معروض د حکم څه شی وي؟ ذل واسطه وي، واسطه نه وي. لکه معروض د حکم واسطه وي، معروض د حکم چی وي؟ واسطه وي. واسطه فی العروض څه ته وایي چې معروض د حکم چی وي؟ واسطه وي. ذل واسطه نه وي. که ذل واسطې ته د حکم نسبت کیږي نو مجازن به کیږي. چی به کیږي؟ مجازن به کیږي. لکه واسطه د سفینې، جالس فی السفینې لره په څه کې؟ په حرکت کې. ته چې په کشتۍ کې ناست روانې نو حکم دلته کون الشیء متحرکا ده. اوس معروض د متحرکا څوک دی؟ سفینه ده که نه؟ خو دا سفینه روانه ده یار. جالس خو چې په همغه کومه کرسۍ باندې ناسته، په همغه کرسۍ باندې ناست. پوه شوې؟ واسطه او ذل واسطه وپېژندلی شو، حکم وپېژندلی شو، دې ته واسطه فی العروض وایي. دې ته چې وایي؟ و مولا صاحب په ایمان مې پوهېږي که نه پوهېږي؟ پوه شو ورباندې. بله واسطه فی ثبوت دی که نه؟ واسطه فی ثبوت چې ده که نه دا بیا په خپل کور کې دوه قسمه ده. څو قسمه ده؟ دوه قسمه دی. ولې؟ یا به معروض د حکم فقط ذل واسطه ای، یا به معروض د حکم فقط څه شی وي؟ ذل واسطه ای. واسطه به معروض د حکم نه وي. لکه واسطه د صباغ په صبغه د ثوب او د جامې کې، دا صباغ دا رنګ کوونکی، دا واسطه ده د رنګ کولو د دې جامې، و دلته واسطه صباغ ده، ذل واسطه دا جامه ده، حکم هغه صبغه ده. معروض د صبغې څوک دی؟ ثوب دی که نه؟ که نه صباغ هم دی؟ ثوب دی که نه؟ پوهېږي؟ دا قسم اول د چا شو؟ د واسطې فی الثبوت. او قسم ثانی د واسطې فی الثبوت کې معروض د حکم ذل واسطه واسطه دواړه وي. معروض د حکم هغه واسطه او ذل واسطه دواړه وي. لکه واسطه د قلم په حرکت، لکه واسطه د حرکت د ید، لکه واسطه د ید په حرکت د چا کې؟ د قلم کې لیکل کې. ذل واسطه قلم ده، واسطه د ید ده، حکم حرکت ده. نو دلته معروض د حکم ذل واسطه واسطه دواړه ده، دواړه حرکت کوي که نه؟ دواړه حرکت کوي که نه کوي؟ دې ته وایي قسم ثاني د چا؟ واسطې فی الثبوت. په ایمان مې پې پوه شوئ؟ پوه شو له خیره؟ دا چې نو ویل هلته بیا نه پوهېږي. واسطه فی العروض ټکی هلته راځي. اوس راشه ملا صاحبې متوجه شي، په دې باندې سر خلاص انشاءالله. دلته دی وایي که نه چې والنسبة دا نسبت تامې خبري، نو غرض د ماتن خو رد دی په چا باندې؟ نو دی وایي چې نسبت تامې خبري داخلیږي په متعلق د حکم کې بالتبعیه. په دې بالتبعیه کې دوه احتمال دي. جار مجرور دی که نه؟ جار مجرور متعلق غواړي که نه غواړي؟ یو احتمال دا دی چې د بالتبعیت تعلق د چا سره شي؟ د متعلق سره شي. او دویم احتمال دا دی چې د بالتبعیت تعلق د چا سره شي؟ د تدخلو سره شي. اول احتمال ته راشه ملا صاحب چې د بالتبعیت تعلق د چا سره شي؟ متعلق سره شي. ښه متوجه شي. ګوره ورته والنسبة بیا به حاصل معنا د شي، متوجه شه. والنسبة نسبت تام خبري انما تدخل نه دی مگر داخليږي بذات. په چا کې داخليږي؟ فی متعلق الحکم، په هغه شي کې چې هغه متعلق د حکم دی بالتبعیت په واسطې د غیر سره. په هغه شي کې ذاتاً دا نسبت داخليږي کوم شی چې په واسطې د غیر سره متعلق د تصدیق ده، چې هغه مفهوم تفصیلی د قضیې ده، چې هغه مفهوم تفصیلی د چا ده. ځکه د مصنف په نسبت باندې خو مونږ ویلي د په نسبت باندې مختار مذهب د میر باقر دی که نه، چې متعلق د تصدیق څه شی د مفهوم اجمالي د قضیې، مفهوم اجمالي د قضیې. اوس راشه بالتبعیت څه معنی؟ بواسطة الغیر که نه؟ نو په دې احتمال کې واسطه څوک د شابسي؟ مفهوم اجمالي د قضیې. څه شی؟ واسطه مفهوم اجمالي د قضیې ده، او دغه مفهوم اجمالي د قضیې متعلق بذات د تصدیق دی. ٹھیک؟ ذل واسطه چې دا مفهوم تفصیلی د قضیه ده چې هغه متعلق بالواسطه د چا ده؟
د تصدیق ده. ټیک دی که نه؟ او واسطه او ذل واسطه حکم غواړي که نه غواړي؟ حکم غواړي که نه غواړي؟ دغه مفهوم اجمالی د قضیې چې متعلق بذات ده، دا چې واسطه ده د چا دپاره واسطه ده؟ د مفهوم تفصیلي د قضیې دپاره په څه شي کې واسطه ده؟ په کوم حکم کې واسطه ده؟ حکم څه شی دی؟ متعلقیت د تصدیق. متعلقیت د چا؟ دا مفهوم اجمالی د قضیې چې واسطه د چا دپاره ده؟ د مفهوم تفصیلي د قضیې دپاره په څه کې واسطه ده؟ په متعلق د چا کې؟ د تصدیق. څه مطلب دی؟ دا مفهوم تفصیلي د قضیې که متعلق د تصدیق ګرځي په واسطې د مفهوم اجمالی د قضیې سره ګرځي. ځکه دا مفهوم اجمالی په مفهوم تفصیلي کې شته که نه؟ اجمال په تفصیل کې وي که نه وي؟ په ایمان یې پرې پوه شوئ؟ هلته چې وایي که نه مراد د حکم نه څه دی؟ متعلقیت د چا دی؟ هغه دغه حکم نه درته ښیي ګوره دا متعلق الحکمې کې، نه دلته حکم په معنا د چا سره ده؟ هغه په دې واسطه او ذل واسطه کې حکم غواړي که نه غواړي؟ دغه حکم درته ښیي. ملا صاحب پوهېږي؟ نو په دې احتمال کې د بالتبعیتي تعلق د چا سره دی شابسي؟ د متعلق د حکم سره دی. په دې احتمال کې څو خبرو باندې ځان پوهېږي. یو دا دی چې دلته واسطه څوک ده؟ مفهوم اجمالی د قضیې چې هغه متعلق بذات د چا دی؟ د تصدیق ده. ذل واسطه چیه ده؟ مفهوم تفصیلی د قضیې چې هغه متعلق بالواسطه د چا ده؟ د تصدیق ده. خو د واسطه او ذل واسطه کې حکم څه شی دی؟ متعلقیت د چا؟ د تصدیق. او دا دخول چې دی که نه، دا دخول د دې نسبت په هغه مفهوم تفصیلی کې چې متعلقه بالواسطه د تصدیق ده، دا دخول بذات ده بلا واسطه ده. ولی نسبت په مفهوم تفصیلی د قضیه کې معتبر دی که نه دی معتبر؟ نو دا دخول بذات شو که نه شو؟ پوهېږي خیره؟ دا څو خبرې شوې؟ 4 خبرې شوې. نو پوه شوې؟ نو د دې عبارت په دغه احتمال کې د دې عبارت خلاصه څه شوه؟ دعوه څه شی شوه؟ دعوه دا شوې چې نسبت چې دی دا داخل دی حقیقتا او بذات په متعلق بالواسطه متعلق مجازي د تصدیق کې چې هغه مفهوم تفصیلي د قضیې دی. چې هغه څه دی؟ په ایمان یې چې پرې پوه شوئ؟ مطلب مولوي صاحب سر دې ورسېدو؟ نه. وفي الله پوه شوئ؟ حمید الله څه شو؟ نه. د خدای په قرآن کې یو هم پې 100 سلنه پوه شوي یې. رحم الله ته پوه شوئ؟ 100 سلنه پوه شوئ؟ ښځه ته ووایه چې وی نه وایه چې زه یې نه کوي که نه یو ټکی مخکې نو خدای دې وکړي چې دوره ختمه شي موږ دغه پاڼه ویلي بس. خو زده کوئ به یې ښه زده کوئ به. خدا یو خبره یاد ساتئ ګوره چې وی نه ګورئ که نه سر پې په درد نه کوي. چې وی نه ګورئ او سر پې په درد نه کوي. په خدای کې زده کوي. په خدای کې زده کوي. خواري به کوئ ځان به ستړی کوئ بیا به الله پاک څه درته درکوي. نفحة العرب کې مولانا یزازلي باب لګوي باب العلم لا يعطيك بعضا حتى تعطيه كلك. وای باب دی په بیان د دې کې چې علم تا ته تر هغې پورې بعضې حصه هم نه درکوي تر څو چې ته خپل ټول ځان ورته وسپارې. چې تا خپل ټول ځان ورته وسپاره نو علم بیا څه دی؟ علم ډېر کبرجن شی دی. ګوره اوس خبره واضح او نصیحت ته ځي خو ورکې که د خپل سبق به ووایو په دې باندې پوهېږي. خواري کوئ ګوره چې چی زده کوي. موږ خو ګوره که تاسو چې زده کوي که نه کوي چې موږ څه زده دي موږ خاري په ویلو باندې مکلف یو. بس په ښه ویلو باندې مکلف یو د خپل وس مطابق. هغې باندې موږ ذمه فارغېږي. نور که تاسو زده کوئ که نه زده کوئ بیا د دې ما پې کوم خاوند ښځې ته ویل راسه دا معامله کوو. ښځه د ورسره نه منله ترې وتښتېده. د لږ منډه ورپسې وکړه د کور دروازې ته چې ووت نور ښځه خو بهر ته لاړه بېرته راتاو شو. وایي زما یې څه ته به همداسې وچه پاتې شي. په دې باندې ورسېدې نو زمونږ یې څه خو تاسو همداسې وچ پاتې شئ. راشه بیا درته وایمې هغه 4 مذاهب هم چې بیان کړي دي په متعلق د تصدیق په هغې باندې خو یاد شوي دي او شرح صدر هم شوی که نه. ګوره ما د مفهوم تفصیلي د حقیقت او د مفهوم اجمالي ترمنځ ګوره صریح فرقونه درته وکول. اوس راشئ غرض د ماتن په دې عبارت سره چی نه رد دی په چا باندې؟ په جمهور باندې. ځکه جمهور وایي چې متعلق د تصدیق څه شی دی؟ نسبت تام خبري دی. نو دلته به دا بالتبعیه ذکر دی که نه ذکر؟ بالتبعیه چې دا جار مجرور دی که نه دی؟ او جار مجرور چې متعلق غواړي که نه غواړي؟ په دې متعلق کې 2 احتمال دي. یو دا چې تدخلو پورې تعلق ورکړي بل دا چې متعلق پورې ورکړي. بل دا چې چا پورې ورکړي او که نه؟ ځکه چې د جار مجرور تعلق به د داسې شي سره ورکولی شي چې هغه عمل کوي یعنی فعل یا شبه فعل پورې. نه فعل یا شبه فعل خو دلته فقط د تدخلو متعلق دی بل شی سته دی نه که نه؟
اوس راشه اول احتمال دار چې د بالتبعیت تعلق د چا سره ورکی متعلق د چا سره ورکی د حکم سره ورکی نو اوس ګوره ورته ما ته ګوره والنسبه دا نسبت تام خبری انما تدخل نه د مگر داخليږي بالذات بدون د واسطې نه بچا کې داخليږي په هغه شي کې چې هغه متعلق د حکم دی بالتبعیه په واسطې د غیر سره یعنی نسبت داخليږي بذات حقیقتا بلا واسطه په هغه شي کې چې کوم شی متعلق د تصدیق دی په واسطه د غیر سره یعنی متعلق مجازي ټیک دی کنه نو اوس راشي بالتبعیه دا معنی بواسطه الغیر کنه نو واسطه چې د شابسي مفهوم اجمالی هغه مفهوم اجمالی چې هغه متعلق بذات د چا دی د تصدیق د مصنف په نسبانه ټیک ذل واسطه چې ده مفهوم تفصیلی د قضیه دا د واسطي او د ذل واسطي ترمن حکم پکار دی کنده پکار حکم څه شی دی متعلقیت د تصدیق یعنی دا مفهوم اجمالی د قضیه دا واسطه ده په ثبوت د متعلقیت د تصدیق کې چاته مفهوم تفصیلی د قضیه ته مفهوم تفصیلی د چاته د قضیه ته او دا دخول کم دخول مراد دی بالذات مراد ده او واسطه فی العروض ده واسطه کم واسطه ده واسطه فی العروض کې ما درته ویل چې معروض د حکم څه شی وي فقط واسطه وي دلته معروض د حکم فقط متعلق بالذات ته کوم چې هغه مفهوم اجمالی د قضیه ده کوم مفهوم تفصیلی ته نسبت کیږي د متعلق هغه به مجازن کیږي هغه به شی کیږي لکه مجازن کیږي لکه جالس فی السفینه کې د متحرک نسبت سفینه ته کیږي که جالس فی السفینه ته کیږي مجازن پوهیږي ان شاء الله نو دی احتمال کې څو ټکي ځکه ګوره یو دا ده کنه چې دا د طبیعت تعلق چې متعلق پر ورکی واسطه چې ده مفهوم اجمالی ده تا قضیه چې هغه متعلق به ذات د چا ده د تصدیق ده ذل واسطه چې ده مفهوم تفصیلی د قضیه چې هغه متعلق بالواسطه د چا ده د تصدیق ده ها او دی واسطه او ذل واسطه کې حکم چې ده متعلقیت د چا یعنی دغه مفهوم اجمالی د قضیه واسطه ده په ثبوت د متعلقیت د تصدیق کې چاته مفهوم تفصیلی ته څو خبرې شوي درې او مراد دخول نه کوم دخول ده دخول بالذات دا څلور نو دغه احتمال دعوت څه شي شو د دې متن حاصل په دې احتمال په بنا باندې د دې متن دعوت شي شو دا شو تعلن تعبیر نسبت تام خبری داخليږي حقیقتا بذات او بلا واسطه په متعلق مجازي د تصدیق کې چې هغه مفهوم تفصیلی ده قضیه ده په ایمان په پوښوي سر دې په خلاصو راشه دویم احتمال تراشه چې د بالتبعیتی تعلق د چا سره ورکی تدخلوا سره ورکی ګوره د سیموي والنسبه نسبت تام خبری انما تدخل بالتبعیه نه د مگر دا داخليږي په واسطه د غیر سره په چا کې داخليږي په متعلق د حکم کې چې هغه مفهوم اجمالی د قضیه ده چې هغه مفهوم اجمالی د چا ده نه دا حکم په واسطه د مفهوم تفصیلی سره په متعلق د تصدیق کې داخليږي چې هغه مفهوم اجمالی ده قضیه ده نو په دې احتمال کې واسطه مفهوم تفصیلی د قضیه ذل واسطه مفهوم اجمالی د قضیه حکم څه شی ده دخول د نسبت دخول د چا څه معنی یعنی دا مفهوم اجمالی د قضیه دا واسطه ده په څه کې په دخول د نسبت کې په چا کې دخول نه مفهوم تفصیلی دا واسطه ده مفهوم تفصیلی دا واسطه ده په څه کې واسطه ده په دخول د نسبت کې په چا کې دخول په متعلق د حکم کې چې هغه مفهوم اجمالی ده تصدیق ده په ایمان پیږي نو دغه احتمال کې واسطه مفهوم تفصیلی ده قضیه ذل واسطه مفهوم اجمالی د قضیه حکم دخول د نسبت او دخول بالواسطه ده ځکه د بالتبعی تعلق د چا سره ورکو خلاص راو کنه نسبت چې ده کنه اولا او بالذات داخليږي په مفهوم تفصیلی د قضیه کې په واسطه د مفهوم تفصیلی سره بیا په چا کې داخليږي مفهوم اجمالی مفهوم تفصیلی کې ځکه اولا او بالذات داخليږي چې مفهوم اجمالی جز ده کنه د مفهوم تفصیلی چی ده جز ده کنه او بیا د مفهوم اجمالی د چا حاصل ده د مفهوم تفصیلی حاصل ده نو په واسطه د مفهوم تفصیلی سره په چا کې داخل شو په مفهوم اجمالی کې نو په دغه احتمال کې د دې متن دعوا او مدعا څه شی شو هغه دا شو چې نسبت تام خبری دا داخليږي مجازن او بالواسطه په متعلق حقیقی د تصدیق کې چې هغه مفهوم اجمالی د قضیه په ایمان وي
نو خو بهرحالې که د بالتبعیت تعلق د متعلق سره ورکې او که د تدخلو سره ورکې دا خبره خو اتفاقی شوه چې نسبت تام خبري نه متعلق حقیقي د تصدیق دی او نه جزء حقیقي دی د متعلق حقیقي د تصدیق نه چې هغه مفهوم اجمالي د قضیې دی رد وشو که نه مولا صاحب پوه شوئ پوه شو ورباندې که بیا یې ووایم ثبت شوی دی بیا یې ووایم ثبت شوی د هغې نه زده کوي ښه خو همداسې مه پرېږدئ ګوره دا سخت سبق چې دی که نه دا کتاب کې یو نیم ځای راځي او دې سره ذهن هم تیزیږي حافظه هم قوي کېږي په دې باندې ورسېږي هېڅکله مه پرېږدئ بل چې سخت سبق دې زده کړو اجر هم ډېر دی د یوې کرښې سخت زده کولو کې چې کوم ثواب دی هغه بسته پاڼه کې نشته سرخلاصېږي انشاءالله بس دی که وایو خو پرېږدئ مه ګوره سبا پوښتنه کوم ښه سبا درنه پوښتنه کوم